ملګرو سلامونه مې واخلئ، افسر افغان یم او دا مهال را سره سلمان ولاړ دی. زه دا شیبې د ښایستونو په ټاټوبي او د ښکلاګانو په زانګو تیرا کې ولاړ یم. تیرا یوه داسې سیمه ده چې د خپل ښایست د لارې په پوره نړۍ کې که چېرته وکړی شي دلته امن وي او د دې ځای سیاستمدار په صحیح معنی کې سنجیده ګامونه پورته کړي، نو تیرا د خپلې سیلګرۍ د لارې د ټوریزم په انډسټري باندې پوره په پوره ابادېدی شي. زه ډېره زیاته ستاینه کومه د هر هغه سیاستمدار څوک چې د قام، د وطن، د ولس او د انسانیت غږ پورته کوي او دغه بیرغ یې په نره باندې راغستی دی. زه به د دغه خبرې سلمانه یادونه ضرور کومه چې څو ورځې مخکې کله چې په مري کې هغه خونړۍ پیښه وشوه په هغې باندې هم موږ ډېر زیات خفه وو، خو په دغه شیبو کې محسن داوړ صاحب د تیرا د سیمې د مخامخ تاسو کتی شئ دا غرونه په دې کې ډېره زیاته واوره غورځېدلې وه او په دې کې یو ویډیو بیا وایرل شوه، یو چا کړې وه چې دلته خلک راګیر شو، ماشومان راګیر شو. په دې باندې که چا د زړه نه یو خالص اواز پورته کړی دی په سیاستمدارو کې، نو هغه محسن داوړ صاحب دی. زه د هغه ستاینه هم کومه چې د هغه احساس دومره پښتون دی چې د تیرا هغه لرې غرونه چې موږ چې دلته رالو نو دومره په سخته سره په مشکله سره په لاره باندې ګاډی خویده او مسلې جوړېدې، خو هغه بیا هم دا احساس کړی دی او سلمان جانه دا اواز یې پوره دنیا ته رسولی دی. زه ډېره زیاته ستاینه کومه د دغه ټولو فکرونو چې هغه د قام په غم باندې ککړ دي. دا تیرا زمونږ وطن دی، که چېرته موږ د خپل وطن دپاره اواز پورته نه کړو نو موږ به نه یوازې د تیرا د راروان کل بلکې موږ به د پوره پښتون افغان وطن د راروان نسل مجرمان پاتې شو. نو په دې کې چې چا هم کردار ادا کو دا به تاریخ جوړیږي او تاریخ کله هم خپل اتل یا خپل مشر چې د هغه خاورو ته نه غورځوي. د یو ځل بیا ډېره زیاته ستاینه کومه او ځکه راته د داوړ صاحب دا خبر رایاده شوه چې موږ تیرا ته رالو، ما د خلکو ژوند جواک ولید، ما د خلکو غربت ولید، هغه جنتي خاوره چې په هغې کې هر څه کیدی شي، په هغې کې اوس هم دلته د غربت کرښې د خلکو په مخونو باندې جوړې ښکاري. باید چې د دې دپاره هم دغسې په نره باندې اواز پورته شي، هم دغسې سیاستمدار راپاڅي او د خپل وطن مقدمه په نره باندې د پوره دنیا په مخ کې وړاندې کړي. او په آخره کې دی دغه یو څو شعرونه زمونږ ډېر خوږ مشر ته ډالۍ وي چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی، د بنیادمو چې په کار شي سړی، او د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی، هغه چې په کردار شي سړی او چې د خپل قام په نامه سر نه شیندي، د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی. خوشحاله راته اوسه.